مسؤلیت پر غاړه واخلئ. د ستر جوړېدو قیمت مسؤلیت وي. چارچل لیکوال او د انګلستان پخوانی لومړی وزیر وایي پرېږدئ نور عادي ژوند وکړي، تاسو یې مه کوئ. پرېږدئ نور په کوچنیو موضوعاتو بحث وکړي، تاسو یې مه کوئ. پرېږدئ نور خپل راتلونکي د نورو په لاسونو کې ورکړي، تاسو یې مه ورکوئ. ګیمرون امریکایي لیکوال او متشبث وایي تاسو یو داسې ستر شخصیت راوښیاست چې مسؤلیت یې پر غاړه اخیستی نه وي. زه به داسې زرګونه عادي خلک در وښیم چې پر نورو تکیه کوي. پر چا تکیه مه کوئ. د ژوند مسؤل خپله تاسو یاست. له څه سره چې مخ کیږئ، کوم لور ته چې روان یاست، حالت مو څنګه دی، دا ټول مسؤلیت ستاسو خپل دی. بل چاته یې مه سپارئ. تاسو ته ژوند درکړل شوی، ترڅنګ یې ارادي ځواک درکړل شوی، ترڅو په خپله خوښه او ښه ډول یې مخ ته بوځئ. که خپل دغه ځواک ونه کاروئ او هغه څه ونه کړئ چې غاړه یې سر ته ورسوئ، نو داسې پایلو ته به ورسیږئ چې نه غواړئ ورسره مخ شئ. طبیعت بې رحمه وي. که د خپل ژوند مسؤلیت پر غاړه وانخلئ، نو دی به هم رحم در باندې ونه کړي، څه به در نه کړي. نن په څنګه حالت کې قرار لرئ، دا د هغه پرېکړې پایله ده چې تېره ورځ مو کړې وه. تاسو خپله غوښتل دغه ځای ته ورسیږئ، ځکه مسؤلیت مو نورو ته سپارلی و. همداسې د نن ورځې پرېکړه مو سبا جوړوي. غواړئ څنګه واوسئ، څنګه حالت کې کوم مقام ولرئ، همدا نن پرېکړه وکړئ او د ژوند مسؤلیت پر غاړه واخلئ. د خپلې هرې ناکامۍ لامل ځان وګڼئ. ډاډه اوسئ. د هرې بریا کریډیټ به ستاسو وي. له خلکو او حالاتو ګیله مه کوئ. هغه کښتۍ چې لوری یې باد تعینوي هر لوري ته تلای شي.